بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ورډ ته. تیر درس کې مونږه په مایکروسافټ ورډ کې تقریبا تر بوکمارک پورې خبرې کړې وې. نن په کراس ریفرنس باندې خبرې کوو. کراس ریفرنس څه دپاره استعمالیږي؟ زه دلته یوه صفحه خالي اخلم، کنټرول مې ونیو، انټر مې کلیک، بلې صفحې ته لاړم. دې ځای کې مې ولیکو افغانستان یا افغانستان، انټر مې کلیک او دغه عنوان ته راځم، هیډینګ ورکوم، یو هیډینګ ورکوم، یعنې داسې یو بولډ کوم فارمټ ورته ورکوم. دې نه لاندې راغلم، لیکل مې وکړو، تقریبا دونه لیکل مې وکړو. بله صفحه مې واخیستله، دلته مې ولیکه چې پاکستان. یو مونوګراف جوړوم، یو داسې یو چپټر دی، هر څه شی دی. دا مې سلیکټ کړه، دته مې بل هیډینګ ورکړه، هیډینګ 1، او د ده په باره کې مې هم یو څه معلومات لاندې ولیکلو. بله صفحه مې واخیستله، ومې لیکله انډیا، او ده نه لاندې دا انټر مې کلیک کړه، دا مې سلیکټ کړه، هیډینګ مې ورته ورکړه. لاندې راغلم، دونه معلومات مې ولیکو. بله صفحه مې واخیستله، ایران مې ولیکو، او دغه ایران ته مې هم هیډینګ ورکړه، او دونه معلومات مې د ده په باره کې ولیکلو. اوس که چیرې ته غواړې د دغه ټولو صفحو لینک په دې اوله صفحه کې جوړ کړي، دې دپاره موږ کراس ریفرنس استعمالوو. مثلا دلته لیکلي افغانستان، پاکستان، ایران، انډیا، چې په دې هر یو کلیک کې تا ته هماغه عنوان خلاص کړي، د هماغه په باره کې څومره موضوع ته لیکلي هغه خلاص کړي. دې دپاره موږ کراس ریفرنس استعمالوو. نور مثالونه هم کار کوم، خو تاسو دې مثال ته وګورئ. دلته راغلم، ومې لیکه چې link to headings، راغلم کراس ریفرنس ته راغلم. ریفرنس ټایپ څه رقم لینک جوړول غواړئ؟ دلته دا کم لینکونه دلته استعمال کړي، هیډینګ دې استعمال کړی، فوټ نوټ، ان نوټ، چی شی دی؟ دلته هیډینګونه ما دلته استعمال کړي دي، او د هغې زه غواړم چې یو ریفرنس دلته راوړم تر څو لینک جوړ شي. ښه، دا انتخاب کړه. دا چې کله انتخاب کړو، خپله تا ته هیډینګونه راوړي، تا ته وایي تا 15 هیډینګونه دلته استعمال کړي دي. هیډینګونه دې ته نه پکار دی، او په دې مې کلیک کړم، دا مې انزرټ کړه، هغه دې راغی. هغه نه وروسته بیا دلته راغلم، انټر مې کلیک کړم، دا بل هم انزرټ کړه، صحیح شوه. بیا مې انټر کلیک کړه، په بکنې سره دلته راغلم، دا مې هغه کړه، بیا مې انټر کلیک کړه، انډیا باندې مې کلیک وکړو، د هغه نه وروسته بیا مې دلته انټر کلیک کړه، راغلم ایران مې انتخاب کړه، اوکې مې کلیک کړه، کلوز مې کلیک کړه. دا داسې سلیکټ کوم، لږ زره بولډ کوم، سایز یې غټوم چې پوه شي چې دا هیډینګونه دي موږ سره، لینک ټو هیډینګونه دي. که چیرې غواړئ پیج نمبر دا شیان هم راشي، یو ټاپ کلیک کړه، داسې دلته پیج نمبر غواړئ، راځه بیا انزرټ ته چې راغلی، کراس ریفرنس ته چې راغلی، ته د دې ما ته چې شی وښیه، پیج نمبر وښیه راته، صحیح شوه. انزرټ کلیک کړه، چې یې ما ته راوړه، دا په کوم صفحه کې؟ دا په دې صفحه کې. دلته راځه کلیک وکړه، ټاپ کلیک کړه، ټاپ خو موږ لوستی وو که نه، چې فاصله ورکوي. د دې پیج نمبر ما ته دلته راوړه، د پاکستان پیج نمبر دا په کومه صفحه کې دی. انډیا پیج نمبر ما ته راوړه چې دا په کومه صفحه کې دی، پیج نمبر د پکار دی، او د انډیا باندې کلیک کړه، او بیا راځه دلته راځه ورته ایران، د دې ما ته چې راوړه، پیج نمبر راوړه، انزرټ مې کلیک کړه. اوس ګورې یو هیډینګ غوندې جوړ شو. که چیرې ته دا ټیبل ته انتقالوې، ټیبل شکل ته اړوې، سلیکټ کړه، راځه دلته ګوره کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل باندې کلیک کړه، صحیح شوه. دا چې د انتخاب کو څو کالمه دي، دې منځ کې د ټاپ استعمال کړی، چیر استعمال کړی هو، نو اوکې باندې کلیک، هغه څه کېږي ټیبل ته اوړي. زه ورته وایم چې نه، همدا شکل صحیح دی. اوس که چیرې ته غواړې افغانستان په باره کې کوم متن چې تا لیکلی هغه ته لاړ شي، کنټرول ونیسه، په دې افغانستان کلیک کړه، کلیک وکړه، چېرته لاړه؟ افغانستان ته لاړه. بېرته بر راغلم، که غواړې چې پاکستان په باره کې کوم متن دی هغه وګورې، په دې کلیک وکړه، کلیک، پاکستان ته لاړه، او کنټرول به نیسي، صحیح شوه. نو ایران ته ځې، کنټرول ونیسي، په دې کلیک کړه، ایران ته دې وړي. دا ګوره کراس ریفرنس، کراس معنا په خپل منځ کې تا ریفرنس ورکوي یو بل سره، صحیح شوه. بل دا موږ دې دپاره مې استعمالوو. ګوره زه دلته راغلم، د ومې لیکه افغانستان، صحیح شوه. د افغانستان په باره کې مې دونه متن ولیکو. دلته یو تصویر ما ته پکار دی، یو ټیبل پکار دی. زه راغلم دلته یو ټیبل مې رسم کړو، هلته مې ولیکو د ټیبل مې رسم کړ، دې ځای کې راغلم، ما ته یو ټیبل پکار دی چې هغې کې دونه راګان دونه کالمونه وسي. ومې لیکه چې سیریل نمبر، مسلسل نمبر، صحیح شوه. بیا مې ولیکه چې پروینس، صحیح ده، دا مې ورته ولیکو،
او بیا پروینس مې ورته ولیکو او دغه مې کیپټل مې ورته ولیکو دلته مې کومنټس ولیکو او دلته راغلم سیریل نمبر کې مثلا اول دوه نور ولایت درې ولایت نور مټ کومه دلته راغلم درې څلور دلته مې ولیکه چې بغلان صحیح شوه دلته مې کابل ولیکو دلته مې ننګرهار ولیکو ننګرهار مې ورته ولیکو او دې ځای کې مې ورته ولیکو بلخ چې مې ورته ولیکو بلخ مې ولیکو خو د دې کیپټل بغلان چې دی پولي خمري دی صحیح شوه د دې کابل دی او د ننګرهار چې دی جلال آباد دی که ننګرهار دی جلال آباد دا مې ولیکو او د بلخ مې ولیکو مزار شریف مزار شریف بلخ بلخ دی مزار شریف بلخ ښه خو مزار شریف بلخ دواړه یو دي نو خو مزار شریف هغه ته کاري بلخ ښه صحیح ولایت نوم مزار شریف دی مزار شریف ښه مزار مې ورته ولیکه صحیح شو مزار مرکز دی کومنټ کې مې چې ونه لیکلو اوس دا یو ټیبل دی ته چې کله ته مونوګراف لیکې مونوګراف کې دا کم ټیبلونه چې تا جوړ کړي دي ته باید یو جدا ورقه کې تا ته لیست جوړ کړي چې یو ټیبل دی زما د افغانستان د ولایتونو په باره کې بل ټیبل دی د افغانستان د عایداتو په باره کې مال ترسم کړی بل دا دی دغه به ته یو لینک جوړی په اوله صفحه کې چې خلک پوه شي په دې مونوګراف کې تا څو ټیبل جوړ کړي څومره تا اکویشن ورکړي څومره تصویران دې استعمال کړي دي نو اوس مثال په تور دا ما هیډینګ ورته ورکړو راځم د اولې صفحې نه پورته دلته یو بله خالي صفحه اخلم بله خالي صفحه مې واخیستله اوس ته غواړې دا چې دی دا ټیبل دې ټیبل ته ته څه ورکړې اکویشن ورکړې داسې لینک جوړ کړي ده دلته به لاړ شي چېرته انزرټ ته چې راغلی دلته څه کوم کراس ریفرنس باندې کلیک کړه وبخښئ کراس ریفرنس چې مې کلیک کړه دې کې باره لاړ شي دا به نمبرینګ آیټم انتخاب کړي ته دلته څه وکړه انزرټ از هایپر لینک دلته زه غواړم یو لینک ورکم چې شي ورکم لینک ورکم دې پیج نمبر نم کلیک لري کا ښه دلته اباف بیلو واخله کله چې دې اوکې کلیک کړه ښه دا مې سلیکټ کړه دلته راغلم چېرته دې کې نه دلته راځم ریفرنس ته راځم ریفرنس ته چې راغلم ګوره دلته دا کیپشن دی ما هلته هغه فکر وکړه ښه ودرېږه دا خبره بیا سره تکراروم چې هغه ځای ګډوډ شو دا ټیبل به سلیکټ کړي چې دا هم سلیکټ کړه را به شي چېرته ریفرنس ته به راشي ریفرنس کې ګوره لیکلي انزرټ کیپشن هم چې ورکړه دې ته څه نوم ورکړې ټیبل نوم ورکړې و ښه دا د چی شي په باره کې تا لیکلی زه ورته وایم چې پروینس آف افغانستان صحیح شو دا مې ورته ولیکو ښه دا عنوان د ټیبل نه لاندې راوستل غواړې که بره بای ډیفالټ چې انتخاب شوی اباف د سلیکټډ آیټم دا ټیبل دی که فیګر دی که اکویشن د ټیبل دی فقط اوکې کلیک ګوره د ټیبل سر ته راغی ټیبل 1 د چی په باره کې دی د افغانستان د ولایتونو په باره کې مونوګراف کې چې ته کله مونوګراف جوړی بله صفحه دې واخیستله مثلا دلته راغلی دونه لیکل دې وکړو د هغه نه لاندې بل ټیبل ته رسم کړم دا ټیبل دی د مثال په طور دا دې کاپي کړه دلته دې راوستو صحیح شوه دا ټیبل د چی په باره کې دلته به راشي ریفرنس ته انزرټ کیپشن ته به راشي ورته دا ټیبل 2 چې دی زما د چی په باره کې دی دا زما د انکم د چی په باره کې ها ډسټرکټس لیکم ټاپ ډسټرکټس اف افغانستان ټاپ ډسټرکټس ټول کېږي ولسوالۍ ټول کېږي اف افغانستان دا مې واغستو او دا هم څه کوم اباف د سلیکټ آیټم راشي اوکې کلیک دا دې راغی اوس که چېرې ته غواړې دا کم څومره ټیبل چې تا په دې مونوګراف کې استعمال کړي د یو لیست جوړ کړي ځان سره راځم لیکم چې ټیبل اف فیګر لیکم ټیبل اف فیګرز او دنه لاندې مې انټر کړه به شي چېرته بیا به انزرټ ته راشي ګوره هدف مې دا کراس ریفرنس دا څه لپاره موږ استعمالوو په دې چې کلیک کوو ریفرنس ټایپس تا چی شی و ټیبل و که نه و دلته به لاندې راشي وګوره ټیبل خپله شته ټیبل به انتخاب کړي ما ته وایي تا دوی کې 2 ټیبل استعمال کړي دا مې انزرټ کړه او دلته راشي په دې بل کلیک کړه دا مې انزرټ کړه او که وبخښئ دلته باید له ما لږ انټر ورکړی وی ګوره ښه چې ټول به یو لاین کې راوړي که انټر ورنه کړي په دې کلیک ورته دا لاندې بل انټر کې ما ته انزرټ کړي نو اوس وګوره ما ته وایي تا چې څومره ټیبل دې مونوګراف کې استعمال کړي هغه تعداد 2 دانې دي یو ټیبل 1 دی یو ټیبل 2 دی که چېرې غواړې دا پیج نمبرونه معلوم کړي چې دا ټیبل 1 ما په کوم پیج کې استعمال کړی ټیبل 2 په کوم پیج کې استعمال کړی بیا به راشي کراس ریفرنس ته چې راغلي دا ځل به څه چلو کې په نوم د انټایر کیپشن دلته به ورته پیج نمبر ما ته راوړه انزرټ کلیک پیج نمبر یې راوستو دلته راځه بیا ټاپ کلیک کړه دې کې
بیا راشه ورته دلته ما ته څه وکړه پیج نمبر د بل عنوان راوړه. نو څه وګوره ما ته وایي چې دغه ټیبل ستا په 2مه صفحه کې دی او دا ټیبل ستا په 3مه صفحه کې. په همدې شکل چې څومره مونوګرافونه هغه ټیبلونه ته استعمال کړي هغه کول شي. د پکچر دپاره هم استعمالوو. مثلا دلته زه راغلم ګوره دې ځای کې مې لیکل وکړو د بغلان په باره کې. نو دلته اوس زه بغلان تصویر راوړم پکچر ته لاړم دس ډیوایس مې واغستو تصویر زما چېرته دی دا تصویر ته د مثال په طور باندې دې ته ته اوس غواړې هغه ورکې نوم ورکې دا به سلیک کې لاړ به شي چېرته ریفرنس ته به لاړ شي انزرټ کیپشن باندې به کلیک کړي. صحیح شو. دا چې کلیک کو دا ټیبل دی نه ټیبل نه دی څه شی دی دا ورته فیګر دی. صحیح شوه. که فیګر یې که اکویشن یې که هر شي هغه ورته انتخاب کړي. صحیح شوه. او که ته نوی جوړی نوی لیبل زه ورته دا پکچر دی دا زما نه دی خوښ نیو لیبل ته راشه ورته دې ته زه نوم ورکوم پکچر. دا نه اکویشن دی نه فیګر دی. اوکې مې کلیک اوکې چې کلیک کړل چی راغی پکچر 1. دغه نه وروسته 2 نقطې ولیکه دا پکچر د څه شي په باره کې دی بغلان پروینس. صحیح شوه. بغلان پروینس په باره کې اوکې کلیک ګور دلته نوم ورکو پکچر 1. دا ګور لاندې راغی که ته وایې چې نه دا د بره ریشي ده انزرټ کیپشن ته چې راغلی پکچر د ورکه ګور دلته بیلو انتخاب شوی راشه ورته دا اباف راوړه راته اوکې کلیک کړه. اوس چون دلته لیکل ځای کم و نو هغه بلې صفحې ته لاړ. دا لیکل څه کم هم ګوره بېرته به خپله بره راشي. پکچر 1 د چیش په باره کې دی د افغانستان په باره کې بغلان په باره کې هغه صحیح نه دی راغلی. سلیکټ کړه بیا سر نه راشه دلته پکچر 1 چې دی ولیکه ورته ولیکه چې بغلان پروینس او دلته شي انتخاب کړه اباف انتخاب کړه اوکې کلیک اوس صحیح شو. صحیح شو. په همدې شکل راغلم انټر مې کلیک کړ دلته مې بل لیکل وکړو او همدغه تصویر مې بیا کاپي کړو لاندې مې راوسته دیز ده. اوس دې ته بیا بل هغه ورکوم کیپشن ورکوم راځه په دې کلیک کیپشن عنوان ته ورکېږي. صحیح شوه. پکچر 2 راغی ورسره ګورئ نمبر خپل ورته ورکوي. دلته بیا راولیکه چې لغمان پروینس دا مې ورته ولیکو دا هم څه کوم اباف مې انتخاب کړو اوکې کلیک کړه. نو اوس زه که چیرې غواړم د څومره تصویران ما د هغه کې مونوګراف کې استعمال کړي دلته لیکلی شم چې ټیبل آف پکچرز څومره پکچرې ما دلته استعمال کړي دي او دا مې همداسې سلیکټ کړه لږ ذره بولډ مې که سایز مې ورته غټ کړو مونوګراف کې او دلته راغلم. اوس چېرته راځم بېرته انزرټ ته راځم کراس ریفرنس باندې کلیک کوم. په دې کلیک ورته څه شی ټیبل ته پکار دی نه څه شي دی پکار دی پکچر دی پکار دی. ګور هغه یو هغه مونږ کیپشن اضافه که پکچر په نام دلته خپل راغلی دی. نو دا چې کلیک ما ته 2 پکچر ته استعمال کړي دي. یو چې دی بغلان دی دا مې انزرټ کا او دغه نه وروسته دلته بیا کلیک وکړئ انټر کلیک کړه. که انټر ونه کړې ما یو لاین کې راوړي بیا په دې راځه کلیک ورته دلته دا بل پیغام راوړه. که چیرې ته غواړې د پیج نمبر یې معلوم شي ټاپ کلیک کړه ټاپ چې کلیک کړه راځه دلته بره ورته وایي دغه ځای کې وروره ما ته چې هم پکار دی پیج نمبر هم پکار دلته به راشي ورته پیج نمبر راته راوړه او بیا انزرټ کلیک کړه دې لاندې دلته راځه دې ټاپ کلیک کړه دې ته راځه دې سر ته ورته د دې ما ته دلته پکچر راوړه انزرټ کلیک کړه پیج نمبر راوړه. صحیح ده. بیا دلته راشه په دې کلیک انزرټ ورته وایي پیج نمبر راته راوسته. لغمان او بغلان دواړه ولایتونو په باره کې تاسو تصویران چې دي په 4مه صفحه کې استعمال کړي دي. نو اوس ته راشه که کلیک وکړې هم درته ښیي په دې کلیک وکړه ډایرکټ ته هماغه ځای خلاصوي. صحیح شو. 4مه صفحه کې دي که نه دا 6مه ده دا تقریبا 3مه ده او دا 4مه ده. دا اپډیټ شوې نه ده دلته بس چلو کې که غواړې دا اپډیټ شي دا دواړه به د سلیکټ کړي چې سلیکټ دې کړو رایټ کلیک کړه دلته راشه ورته اپډیټ فیلډ باندې کلیک کړه نو پوهېږم چې دا پیج نمبر یې ولې اپډیټ نه کړه نو اټومیټیکلی پیج نمبر څه کېږي اپډیټ کېږي. صحیح ده. نو په دې شکل هدف زما چې د کراس ریفرنس دی تاسو کولی شئ د خپل د مونوګراف په منځ کې چې کوم تصویران دي کوم ټیبلې دي کوم فیګرز ته عادت تاسو استعمال کړي د هغه یو کراس ریفرنس په خپل منځ کې ارتباط جوړ کړئ ورته. نو دا کراس ریفرنس موږ سره چې کوم ځای کې استعمالیږي نو تاسو وکړه څو مثاله مې درته درکړو دا مې ټول سلیکټ کړو ډیلیټ مې کړو. تاسو بعضې مونوګرافونه پیدا کړئ وګورئ هغه کې شته ما سره مونوګراف زما و هغه ما ډیلیټ کړی هغه کې دا ټول شیان ما استعمال کړي دي. بل کومنټس دی. کومنټس مختلف اهدافو لپاره خلک استعمالوي. راغلم دلته ما تقریبا دونه لیکل کړي دي دا لیکل تا کړي دي تا سره چا دا شریک کړو دلته راځم دا ډیزاین هم لږ جوړوم چې وروره ته دا لیکل وګوره دا متن چې ما لیکلی کوم ځای کې ستا په نظر باندې څه اشتباه خو به نه وي. صحیح ده. ته خپل که اشتباه یې هغه ځای کې خپل نظر ما سره شریک کړه چې دا شی داسې کړه دا شی داسې کړه نو زه کولی شم یو خو داسې عادي خبره چې دا سلیکټ کړي داسې هایلایټ یې کړې خو لیکل بیا نشي کولی. زه څه کوم دا په نښه کوم کومنټ خپل نظر د خلکو سره شریکوم. هغه کس ما ته ویل چې ته پکې ګوتې نورې مه وهه شی مه ډیلیټ کوه صرف نظر د ما سره شریک کړه چې ته څه نظر لري د شي په باره کې. ما دا ځای کې یو څه اشتباه پیدا کړی مثلا ډفرنټ ګالریز په ځای باندې زه غواړم ډفرنټ پکچر راشي راځم چېرته انزرټ راځم ورته په دې باندې زه کومنټ لرم. صحیح ده. یو ملاحظه یا ملاحظات لرم
کومنټس ته ویل کېږي ملاحظات ته ویل کېږي. نو په دې کلیک کړه نو دلته دا هغه راغی. دلته ستا د یوزر نوم لیکي چې دا کومنټ چا لیکلی اسلام لیکلی چې لیکلی دی it is better to change this word to picture. نو ښه خبرداره چې دا لغت دې نه واخله څه ته بدل کړي پکچر ته بدل کړي. نو دا تا خپل کومنټ ولیکو. بل راغلی دلته د انادر په ځای باندې ته غواړې د دې په ځای باندې یو بل څه ولیکې دې کې لیکل مه کوه. کومنټ نظر دی کسر شریک کړه. صحیح شوه. انادر ډیوایس یا ته لیکې دې په ځای باندې انادر ډیوایسز راځه کومنټ باندې کلیک کړه ورته وایې it must be changed to another devices. یو نظر ما ولیکه. صحیح شوه. هغه نه وروسته بیا راځم څه کومه دلته راغلم to change زه غواړم دې په ځای باندې ګالري راشي. صحیح شوه. راغلم دلته دې ځای باندې کلیک کومنټ لیکم دې باندې زه نظر خپل ملاحظات لیکم ملاحظه لرم چې this word should be removed from this sentence. نو دا د چې تا خپل کومنټ شان ولیکلو دا به ته سیف کړي. چېرته به سیف کړي براوز ته به لاړ شي ډیسکټاپ کې مې سیف کړه. د چا په نامه باندې ایډیټډ فایل په نامه باندې تغیرات ایډیټ معنی تغیرات راوستل یعنی یا اپډیټډ یا ایډیټډ فایل دا به سیف کړي. دا به په واتساپ باندې عکس ته ولېږي یا به په ایمیل باندې ولیکي. هغه چې دا کله خلاص کړي نو دلته راځي ګوري او دې خو د کوم ځای کې کومنټ کړی چې د ایزي ته نږدې شي کوم ځای کې کومنټ کړی دغه لغت په باره کې چې لیکلي it is better to change this word to picture. ښه دې لیکلي چې دا لغت پکچر ته بدل کړو. نو که چېرې ته دا دې بدل کړه ولیکه د په ځای باندې چې وبښئ ریسول باندې دلته کلیک کړه. ریسول باندې کلیک وکړه دا څه کوې بدلوې دې په ځای باندې چې لیکي ورته لیکم پکچر. دا څه شو مشکل حل شو ریسول شو پکې. که دې غوښتل چې نه دا صحیح ده دا ستا کومنټ غلط دی دلته راځه دې ځای باندې دلته دا کولی شي دا کومنټ دې ځای نه ډیلیټ هم کې په دې کلیک کړه رایټ کلیک وکړه دلته رایټ کلیک چې دې وکړل ته چې لیکلي ډیلیټ کومنټ دا ختم کړه. خبره ورسې بل کومنټ راته خلاص کړه. که چېرې ته تا ته دا فایل دې کس راولېږه ستا نظر غواړي چې وروره ما بعضې ځایونو کې تا ته په نښه کړي دي خپل ستاسو نظریات هغه ما سره شریک کړي چې دا څنګه دی زما نظر خو داسې دی ستا نظر څنګه دی. اوس دې لیکلي دي it must be changed to another devices. نو ته به څه کوې ریپلای باندې به کلیک کړې چې نه وبه لیکې چې it is okay no need to change. دا صحیح دی ضرورت تغییرات راوستل ته نشته دی. دا فایل چې هغه سره شریک کړي نو هغه کس پوهېږي چې دې کې چې دی د ده نظر دا دی چې دا باید همداسې پاتې شي. نو بیا هغه نه وروسته څه کوې رایټ کلیک کړه دې باندې کولی شي دا کومنټ څه کوې ډیلیټ کړې یا بېرته پرېږدې. دلته ګوره په دې باندې رایټ کلیک دې ځای باندې رایټ کلیک چې دی کړه ډیلیټ کومنټ باندې کلیک کړه. صحیح شوه. په همدې شکل دا کومنټ هم څه کړه ډیلیټ کړه. نو کومنټ موږ دې دپاره استعمالوو. کومنټ کوم ځای کې استعمالېږي. بل موږ سره دی هیډر فوټر. ډېر یو مهمه موضوع ده. هر کتاب چې تاسو ګورئ اتمن عنوان او فوټر لري دواړه. هیډر معنا د صفحې سر فوټر معنا د صفحې لاندې برخه. هیډ سر ته ویل کېږي فوټ پښې ته ویل کېږي. هیډر د صفحې سر فوټر لاندې برخه. اوس که چېرې ته غواړې چې شی د صفحې په سر کې ولیکې داسې هم کولی شي چې په دې هیډر باندې ډبل کلیک کړي. صحیح شوه. او داسې هم کولی شي چې راشي انزرټ ته چې راغلی هیډر غواړم د صفحې په سر کې څه ولیکم څه لیکل غواړې تا نه پوښتنه کوي وروره ته غواړې 3 دانې خالي کالمونه ته راوړم چې څه پکې لیکي. صحیح شوه. مثلا دلته زه غواړم چې ولیکم عندنۍ مفعله دلته غواړم تاریخ ولیکم دلته غواړم بل شي. که نه دغه شکل باندې ډیزاین نه غواړې دا ګوره داسې نمبر غواړې داسې نمبر درې شي داسې نمبر درې شي. که دا ډیزاینونه دې نه خوښېږي ته خپل په طبیعت شي لیکل غواړې بیا دلته ګوره لیکلي ایډیټ هیډر په دې به کلیک زه ورته وایم چې زه خپله یو څه لیکل غواړم. څه لیکل غواړې وروره لیکم چې کنټرول ای مې کلیک کړه صفحې باندې ته راغلم لیکم چې دلته راځم لیکم ته چې د افغانستان اسلامي امارت. صحیح شوه. ومې لیکم چې وزارت مالیه یا د وزارت مالیې وزارت او دغه نه وروسته لیکم د انټر کانټیننټل دولتي شرکت دا مې ولیکو. صحیح شوه. دغه نه وروسته مې ولیکه چې د آی ټي امریت دا مې ولیکو او مې لیکه چې د
کمپیوټر اساسات داسې یو نوټ مې جوړ کړی دی صحیح شوه نو څه کوم دا شیان مې جوړ کړو داسې دا مې بولډ کړو کیبورډ نه مې دا اندازه ورته غټه کړه صحیح شوه دا د کانټینټل نوم لږ زره وړکی کوم ورته چې دا د لږ زر نسبتا وړکی دا هم غواړم چې لږ زره وړکی شي داسې دغه نه باید دا وړکی وسي او د کمپیوټر اساسات چې اصلي موضوع دا دا غواړم لږ زره غټ سي دې خو ته لوګو راوستل غواړې هیډر کې راځه انزرټ ته چې راغلی دا خبرې مونږ کړې وې دلته راځم ډرا باندې مې کلیک کړو دلته به د خپل یو لوګو راوړی صحیح شوه او کنټرول به ونیسئ یو کاپي به یې راوړی دې خوا ته شفټ به ورسره ونیسئ چې مساوي راشي دلته به بله لوګو راوړی داسې د دې منځ کې چې راوستل غواړې ډبل کلیک کړه شیپ فیل ته لاړ شو ته پکچر غواړم کوم پکچر چېرته دی تا سره ډیسکټاپ کې دی ما ډاکومنټ کې چېرته ما سره ډاکومنټ کې شته پکچر کې دغه پکچر راوستل غواړم نو زه ګوره هغه پکچر دلته راغی په همدې شکل لاین ختمه شیپ آوټلاین ته راشي نو آوټلاین دې باندې ډبل کلیک وکړه که همدا غواړې دې خو ته راشي کنټرول شفټ ونیسه کاپي کړه دې خو ته راوړی په یو اندازه کاپي شو صحیح شوه فکر وکړه دا رسمي لوګو د موږ سره خو لوګاکان نشته دي خو دا مې لوګو انتخاب کړه پکې نو اوس دغه عنوان چې دی ګورئ په هره صفحه کې راغلی دی عنوان دی که نه هیډر دی هر صفحه کې باید راشي صحیح شوه لږ زره فاصله بره زیاته ده په دې ډبل کلیک کړه او دا ډېره بره باید ډېره فاصله نه اوسي ګوره چې کله تاسو په دې ډبل کلیک وکړئ یو بل ټاپ خلاصېږي په نوم د هیډر ان فوټر او یا داسې چې راشي چېرته انزرټ ته راشئ هیډر ته راشي ورته ایډیټ هیډر زه خپل څه لیکمه ګوره هغه هیډر فوټر ټاپ خلاص شو دلته ورته دا ټاپ فاصله کمه کړه وروره فاصله کمه شو لیکل څه شو بره لاړو که نه دونه فاصله دي یا نه لږ دوه وکړه ورته بس خبره خلاصه اوس دا په هره صفحه کې راغلي دي بل که چیرې ته غواړې چې فوټر کې چې شی ولیکې لاندې بیا انزرټ ته راشه هماغه خبره فوټر کې تیار جوړ شوي شیان هم شته زیاتره کسان نمبر دا شیان لیکي ګورې داسې یو ډیزاین زما په کار دی داسې ډیزاین په کار دی زه ورته داسې ډیزاین په کار دی صحیح ده کم ډیزاین چې د ستا خوښ وي واخله انتخاب کړه ورته نو زه ورته یم چې نه زه خپله څه لیکمه چې شی لیکې ولیکه دا دې راغی زه ورته یم چې یاره زه راځمه دلته راځم لیکم چې لیکم مثلا د مثال په طور کنټرول آر مې کلیک کړه ښي طرف ته راغلم ومې لیکه چې ترتیب کوونکی صحیح شوه ترتیب کوونکی ومې لیکو محمد اسلام مثال په طور کتاب مې لیکلی صاحب ساده دا مې ولیکو بیا مې څه چل وکړو اول خو دا ټاپ چې کلیک کوم ګوره دا لیکل دې خوا ته اخوا ته ځي وینې څه چل کومه دا لیکل به سلیکټ کړي داسې ټاپ هوم ته به لاړ شي دا به رایټ ټو لیفټ انتخاب کړي ځکه فارسي ده دا به دې خوا ته به راشي دې منځ کې یو بل ټاپ ورکوم دلته غواړم پیج نمبر راشي اوله صفحه دویمه درېیمه صفحه عادي نمبر غواړې بیا هیډر فوټر ته راشه هیډر فوټر ته چې راغله ګوره پیج نمبر یې لیکلی دی کوم هسې نمبر دې خوښ دی باټم آف پیج کې و داسې نمبر دې خوښ دی داسې کوم هسې که ته وایې چې یاره زه خپل نمبر ورکوم ډیزاین ورکوم راځه سره هم ډیزاین ورکړې وروره انزرټ ته راشه دې کې یو شیپ واخله ورته زه داسې شیپ غواړم کوم څه شیپ غواړې زه غواړم چې داسې یو شیپ رسم کړم دلته ګوره ښایسته ښایسته شیپونه دي مثال په طور زه دغه شیپ غواړم دا ستاره غواړم دلته راوړم او د دې په منځ کې زه نمبر غواړم ښه په دې رایټ کلیک کړه دا اډ ټیکس باندې کلیک وکړه چې اډ ټیکس باندې کلیک وکړو اوس راځه هغه ته هیډر فوټر ته چې راغلی دې ځای نه هم کولی شي او د انزرټ نه هم کولی شي پیج نمبر ته راشه ورته پیج نمبر غواړم کوم ځای کې کرنټ پوزیشن کوم ځای کې چې ما کلیک کړی دی څه رقم نمبر غواړې زه ورته غواړم دقسې نمبر غواړم انټر کلیک کړه اوس هماغسې نمبر یې راوسته که یې نه وسته دا هیډر فوټر د کلوز که وګوره اوله صفحه کې دلته لیکلي هماغه شی راغلی اوله صفحه بیا لیکلي دویمه صفحه بیا لیکلي درېیمه صفحه دا خو ما ساده ډیزاین جوړ کړو تاسو ښایسته ډیزاین جوړ کړئ د نمونې په شکل ما تاسو دا ولیکو صحیح شوه که بیا تغییرات راوستل غواړئ هیډر فوټر کې راځئ انزرټ ته چې راغلی ورته فوټر کې زه دا نمبر بدلوم ایډیټ فوټر ته راشه ورته یاره دا نوم غواړم لږ زره بولډ شي اندازه یې غټه شي دقه شي او دا ډیزاین چې دی لږ زره وړکی شي داسې صحیح شوه نور هم وړکی کوم او بل دا لیکل چې دی منځ کې چې لیکل شي دا هم وړکی کوم داسې واړی که صحیح شو لیکل څه شو لږ زره واړه شو دا اوس وګورئ ښکاري که نه ښکاري و خو واړه دي لیکل او دا لاین چې دی دا لاین زما داسې نه خوښېږي لاړ شل د شیپ فارمټ ته ورته او لاین دی آوټلاین دی اوسي آوټلاین ته دقسې رنګ ورکوم داسې یو رنګ ورکوم خو منځ کې د رنګ نه وي پکې نو فیل اوس منځ کې رنګ شته نه د لیکلو رنګ هم بدل شو دا به سلیکټ ورته لیکلو ته څه رقم رنګ ورکوم داسې تور رنګ ورکوم اوس لیکل معلومیږي پکې و معلومیږي اوله صفحه دویمه صفحه او په همدې شکل درېیمه صفحه لکه ستاسو خپله خوښه څه رقم سټایل ورکوئ بل زیاتره خلک چې
هیډر فوټر کې کچېرې تاسو نور بلټ ان شان غواړئ مثلا فوټر کې زه غواړم چې غواړم دې نه علاوه ایډیټ فوټر ته راشه ګور دلته ډېر اپشن دي دا خو هماغه خبره ایډیټ هیډر و فوټر پیج نمبر غواړئ پیج نمبر خو مونږ ویلو که نه که نه دي ویلي پیج نمبر نه دی لوستی که چېرته نمبر غواړې خو راشه داسې نمبر خوښ کړه ته کومسې نمبر غواړې داسې نمبر غواړه نمبر په باره کې مونږ خبرې کوو که چېرې ته وایې چې مثلا ما نمبر ورکړی دی ګوره دا شی ما لرې کړو دا مې لرې کړو تنا نمبر غواړي دا نوم لرې کړه دا مې ختم کړو کنټرول ای کلیک که سنټر ته راشو ته ما ته نمبر په کار دی صحیح شوه کوم ځای کې باټم آف پیج کې کومسې نمبر داسې نمبر خو راغی صحیح شوه اوله صفحه دویمه صفحه دریمه صفحه صحیح شوه که چېرې ته وایې چې ما سره 15 ورقې یو بل فایل کې دي دا شپږمه ورقه ده زما نمبر د دې ځینې څونه شروع شي شپږو نه شروع شي چې هغه جدا زه پرنټ کوم دا جدا پرنټ کوم یو بل سره مسلسل راشي 1 2 3 4 5 6 7 داسې نو څلور ورقې بل ځای کې دې ځای کې نمبر یو نه شروع شوی دا په سلیک کې پیج نمبر ته به راشي ورته وره فارمټ پیج نمبر دا خو ځای دی کوم ځای کې نمبر غواړي ټاپ کې غواړي باټم کې غواړي پیج مارجن کې ښي چپ طرف ته او که نه تا چې کوم ځای کې کلیک کړی دا خو وشو فارمټ پیج نمبر ته راشه ورته نمبر وروره غواړم 1 2 3 صحیح ده که الف بی غواړي الف بی نه ته راځي خو څه چلو که نمبر شروع که د څو نه 15 نه شروع که څلورو پر نمبر بل فایل کې ډاکومنټ کې ما دا لیکل کړي دي نو اوس نمبر څونه شروع شو ګوره 15 نه شروع شوی که نه 15 شپږ او ورپسې 7 او په همدې شکل 8 9 10 او که وایي چې نه همغه یو نه شروع که دا اشتباه شو مانه څه چل به وکړئ را به شي چېرته دلته به راشي پیج نمبر ته چې راغلی فارمټ پیج نمبر ته کنټینیو فرام پریویس سیکشن نو پریویس کې خو نور چی نشته یو نه شروع کوي درته څو نه شروع کوي یو نه که غواړې پیج نمبر بیخي ختم شي راځه دلته ریموو پیج نمبر کلیک کړه پیج نمبر شته یو صفحه کې مې زما پیج نمبر نشته دی که غواړې چې دلته ډیټ اینډ ټایم راوړې تاریخ او ساعت راوړې ګوره ډیټ اینډ ټایم باندې کلیک کړه ډیټ اینډ ټایم درته راوړې ګوره کومسې فارمټ کې دغسې فارمټ کې اوکې کلیک کړه ګوره دلته هم ډیټ اینډ ټایم راغلی دې کې هم راغلی ټولو کې راغلی دی چې تاسو ته معلومات شي دا په کوم تاریخ مونږ پرنټ کړی دی که ته وایې چې ډاکومنټ انفارمیشن لیکوال نوم راشي د فایل ادرس راشي دا څوک نه استعمالوي کویک پارټ کې نور شیان دي مثلا اټو ټیکس غواړي ډاکومنټ پراپرټیز غواړي دا شیان وروسته مونږ سره انزرټ کې راځي ګورئ دلته راشي دې کې شته دی ګوره اټو ټیکس دی ډاکومنټ پراپرټیز دی فیلډ دی دا شیان ټول مونږ وایو د دې نه وروسته له خیره سره نو ستاسو خپله خوښه زیاتره کسان ډیټ اینډ ټایم استعمالوي زیاتره کسان چې استعمالوي پیج نمبر استعمالوي که غواړئ عکس راوړئ په دې کلیک که غواړئ آنلاین عکس راوړئ په دې کلیک اوس زه فوټر کې یم که غواړئ هیډر ته لاړ شئ ګو ټو هیډر کلیک ګوره هیډر ته یوړو که فوټر ته ځئ په دې کلیک هیډر او فوټر صحیح شوه پریویس هیډر او نیکسټ فوټر دا د دې لپاره استعمالي که چېرې تا څو سیکشن استعمال کړي پریویس سیکشن او نیکسټ سیکشن باندې کلیک ښکته پورته تاسو وړي دي ځینه بل لینک ټو پریویس څه کار کوي دا ډېر یو مهم کمانډ دی زیاتره کسان چې کله مونوګراف جوړوي هغوی سوال کوي وایي استاد موږ داسې غواړو چې اول 2 3 4 صفحه کې زموږ هېڅ نمبر رهي نه شي صحیح ده هغه نه وروسته 1 2 3 صفحه کې زما الفبا راشي او د هغه نه وروسته زما انګلیسي نمبر د شروع شي صحیح ده یا د همدا پښتو فارسي نمبر شروع شي د یو نه نو زه څه کوم دا کار تاسو ته کوم دا ډاکومنټ مې کلوز کړه کلوز مې څنګه کړه کنټرول ډبلیو باندې مې کلیک کړه انټر مې کلیک دا کار کوو بیا لاړ شي چې بیا مونږ سم وخت نه شي دلته ما ډېر لیکل وکړو دا لیکل مې کاپي مې کړو بیا او بله پیسټ مې کړو دلته تقریبا ما سره یو 20 ورقې لیکل شو یو کس ته وایي استاد زه غواړم دا اوله صفحه ده دویمه ده دریمه دې کې هېڅ نمبر نه ورکوم ځکه دې کې چې دی زما مثلا عادي نور لیکل راځي ښه صحیح شوه او دغه نه وروسته دا غواړم جدا شي دا 3 صفحې یو رقم غواړې و دا کار موږ په یو طریق کولی شو چې دی دغه هر یو نمبر صفحې چې ته غواړې متفاوت اوسي هغه ته جدا جدا سیکشن ورکړو اوس ټول یو سیکشن دی چې شی دی یو سیکشن دی که غواړې چې دا 3 متفاوته شي دا صفحې د دې څلورمې صفحې په سر کې به ودرېږي لاړ به شي انزرټ ته هغه ته پیج لیاوټ ته به لاړ شي لیاوټ ته چې راغلی ورته بریک کنټینیو باندې به کلیک کنټینیو څه کار کوي انزرټ سیکشن بریک نوی سیکشن موږ ته راوړي چې ما په دې کلیک اوس دا جدا شو یو سیکشن شو دا لاندې څومره لیکل چې دا ټول دویم سیکشن شو ښه اوس ته غواړې دا درېیم څلورمه او پنځمه صفحه هغه کې الفبا ولیکې و راځه یو څلورمه شوه پنځمه شپږمې صفحې سر کې به ودرېږي دلته به ودرېږي را به شي پیج لیاوټ ته ورته وایي دلته دا کنټینیو باندې کلیک کړه چې دلته ماته جدا سیکشن راوړه اوس دا دویم سیکشن شو دا دریم سیکشن شو اوس ګوره څه ځم اولې صفحې ته اول صفحې ته راغلم ورته چې زه غواړم نمبر ورکړم دی لاندې راځم انزرټ ته چې راغلم دلته وګورئ موږ سره یو کمانډ په نوم د پیج نمبر ته چې راغلی باټم آف پیج کې ورته پیج نمبر غواړم داسې نمبر غواړم نو اوس وګوره
ټولو صفحو ته نمبر ورکړی یو نه شروع کړی همداسې تر اخري پورې څه چل به وکړې ګوره زه چې ګوره اوله صفحه کې دویمه صفحه کې درېیمه صفحې کې ودرېږم ما ته وایي دا سیکشن کوم سیکشن دی سیکشن 1 دی ګوره دلته ښیي ما ته خو که لاندې راشم ما ته وایي دا کوم سیکشن دی نو موږ هلته بدل کړی و که نه نو څه چل به وکړې دغه اول هغه نه دی سیکشن دا دویم سیکشن ته به راشي دویم سیکشن ته چې راغلی په دې نمبر باندې به کلیک وکړي نمبر باندې چې د کلیک وکړي ګوره دا ولې داسې یو بل باندې منظم داسې سلسله باندې راځي ځکه چې دا آپشن کلیک دی لینک ټو پریویس دا چې کلیک وشي ټول سیکشنونه یو بل سره لینک وي نو زه ورته چې نه دا لینک مه کوه پخواني سیکشن سره دا اوس کیسه خلاصه شوه دا یو سیکشن شو بره بل سیکشن شو اوس راځم ورته دا د بر سیکشن نمبر ختم که دا مې ختم که که نه نو ستاسو ګورې دویمه صفحې نه هم ختم شو درېیمې اول نه هم ختم شو که نه اول دوه درېیم صفحه کې نمبر نشته څلورم صفحه کې نمبر شته خو نمبر د څه نه شروع شوی دی څلور نه په دې به کلیک ورته دا نمبر زه نه غواړم څلور نه شروع کېږي اول خو دا نمبر الفبا که ماته راشه چېرته فارمټ پیج نمبر ته چې راغلی پیج نمبر ته فارمټ پیج نمبر ته راشه ورته اول دا نمبر واخله ورور الفبا که دا خو اوس الفبا کو خو د ت س نه شروع شوی دی الف ب ت هغه درې صفحې پخواني په نظر کې نیولي نه داسې نه غواړم دا د الف نه شروع شي بیا راځه فارمټ پیج نمبر ته دلته چې راغلی ورته سټارټ د څو نه که الف نه که ورته ماته ګوره صحیح شوه الف چې د واغسته اوکې کلیکه اوس دې ته څه نوم ورکړی الف بیا لاندې ب اوس ته غواړې چې دا درېیم سیکشن چې دی دا بیخي هغه سره متفاوت اوسي دې ته یو نمبر ورکوم یو له درې راشي درېیم سیکشن ته چې راغلی دلته اوس وګوره دا نمبر دی که نه دلته درې ورکړي ورته داسې مه کوه یو خو داسې چل وکړه چې راشه دلته پیج نمبر ته چې راغلی فارمټ پیج نمبر باندې کلیک ورته دلته هم داسې الفبا ورکه که نه نمبر غواړې ورته هم نمبر غواړم که الفبا ورکړې الفبا خوښه داسې چې ورکړې الفبا مې ورته ورکړه نه نمبر غواړم چې متفاوته شي ښه شروع څونه وکړمه شروع یو نه وکړه ځکه دا جدا سیکشن دی هغه بل جدا دی او هغه بل جدا دی اوکې باندې کلیک چې اوس ته کلیک وکړو اوس وګورئ تاسو راځئ بره اول صفحه کې نمبر شته نشته دویم کې شته نشته درېیم کې شته نشته څلورم پنځم کې شته خو الفبا یې ورته ورکړی الف او ب شپږم کې شته خو یو دوه درې نمبر یې ورته ورکړی یو دوه درې څلور په دې شکل باندې تاسو کولی شئ خپل مونوګراف ته پیج نمبرنګ فارمټ یا ډیزاین کوي نو نورې خبرې ډېرې زیاتې دي هیډر فوټر کې دلته اوس راشئ تاسو ایډیټ هیډر ته راشئ دا خبرې پاتې دي دا به بل درس کې وایي ځکه چې ستاسو مونځ وخت دی ډوډۍ مونځ وخت چې ناوخته کېږي نو دا زموږ د نن ورځې درس